بسم الله الرحمن الرحیم د ملکن ټي وي ډیرو زیاتو ګرانو کتونکو ګرانو ملګرو ګرانو مسافرو چې زما د خبر پښتونخوا نه بهاري او کم چې زما د خوږ وطن پاکستان نه بهاري امید دی چې تاسو به روغ جوړ او خوشحاله وئ زم عبدالله اصغر د پروګرام ستاسو حق سره او ستاسو حق ما نن راوړی دی جلالاته دلته کې به موږ د ملګرو سره خبرې اترې کوو. السلام علیکم. وعلیکم السلام. ستاسو نوم څه دی؟ زما نوم محمد اکبر دی او تعلق هم کوم ځای سره؟ تعلق د هاتیان شیرګړ سره تحصیل تخبیه سره ضلع مردان. او تاسو څه کار کوئ؟ زه خپله ناظم یم د ناظم کونسل اتحاد تحصیل تخبیه صدر یم او د امن جرګې ډسټرکټ مردان چیف ارګنایزر یم او یوث ورکینګ اگینسټ ډرګس د هغې تحصیل تخبیه صدر یم. حاجي دا راته ووایئ چې تاسو سیاست د کله نه جوین کو؟ سیاست تقریبا 15 کالو شو. زه اول سعودي عرب کې چې بیا رالم نو بیا د سیاست میدان ته راووتم. او ولې جوین کو؟ بس زما خپل یو شوق و ما کې یو خپل یو جذبه وه چې زه د سیاست کې حصه والم او زه د قوم څه خدمت وکړی شم د دې په وجه راوتم. ستاسو خواهش څه دی چې لکه زه به د قوم دپاره څه داسې نوي وکړم چې د اوسه پورې چا نه یې کړي؟ نو د هغې دپاره خو دونه لویه خبره نشو کولی چې یاره داسې د زه وکړم چې بل چا نه وي کړی، خو کوشش مې دا دی چې یاره د عوامو ته داسې یو خپلو د علاقه کې داسې یو خدمت وکړو چې هغه چا نه کړی او موږ یې وکړو. لکه نن وخت کې چې دا کم مسلې روانې دي دا اوس چې کم د ډرګ حوالې سره دا کم پروګرامونه کېږي د هغې په وجه مطلب دا دی چې زمونږ ماشومان تباه شو، کالجونو ته هغه ډرګز ورسېدل چې کوم آیس دي نشې دي ټولې اسکولونو ته رسېدلي مدرسو ته رسېدلي دي. د هغې خلاف زمونږ خپله یو جذبه ده خدمت چې مونږ مته هغې باندې کار وکړو او د هغې کم از کم مخنیوي وکړو. جی څنګه چې تاسو د ډرګز دا خبره وکړه نو لکه دا ډرګز به لکه مونږ څه داسې د قوم دپاره څه خدمت وکړو چې دا ډرګز بیخي ختم شي؟ د هغې دپاره به دا خدمت کوو چې موږ به ځای په ځای پر بازار کې پر کلي کې به موږ واک کوو او خلکو ته به یو میسج ورکوو چې خپل بچي کنټرول کې د خپلو بچو باندې چکپ ساتئ چې دی چېرته لاړه د کوم ځای نه راغی شپې بار وه ته د کومو خلکو سره کښېنې پاسې نو دغه د کنټرول ذریعه ده او د هغې چې کوم لکه خرڅولو والا کومه مافیا ده نو هغوی ته به دا میسج رسي نو کم از کم په هغوی باندې به مسر غورځېږي چې یاره دلته به موږ پسې داسې یو تنظیمي ډانچه لګېدلې ده چې یار زمونږ خلاف مطلب دا چې اوس لکه تحصیل تخبیه ده په دې کې چې موږ هر کلي په کلي چې کوم دی نو دا پروګرامونه وکړو نو هر کس به تقریبا هوښیار شي خپل بچی به کنټرول وساتي. که د چا بچی روغ هم دی نو والدین به یېرېږي چې یاره زما دا بچی خو په مدرسو کې دی کالج کې دی یونیورسټۍ کې دی زه د خپل بچي کنټرول هم وکړم چې دی ولې نو دغې په حوالې سره به چې کوم دی د کنټرول لازم بله څه ذریعه نشته. حکومت هم کار کوي او موږ عوام به هم د حکومت سره ملګري کېږو نو هله به دا شی کنټرول کېږي. که چېرې عوام د حکومت له لاس نه ورکوي نو هغوی مخنیوي هغوی ته ډېره ګرانه ده. ښه جي ستاسو نور د فیملی نه داسې څوک ممبر دی چې هغه هم سیاست طرف ته زور کوي یعنې سیاست ارمان دی خواهش دی؟ نه بل څوک نشته دی. دا زما خپل یو جذبه وه چې یاره زه د سیاست ته راشم بس او یو خدمت وکړم. ښه جي او یو ځینې ماشومان لکه ډېر زیات ماشومان داسې دي چې هغوی دا ارمان دی چې زه سیاست طرف ته لاړ شم خو والدین هغوی دا ارمان نشي پوره کولی او نه ورته وایي چې سیاست ښه شی نه دی او داسې نو لکه دا ولې څه وجه ده؟ سیاست ځکه هغوی والدین نه خوښوي چې په سیاست لکه خدمت ته کې نو خدمت کول هم په تش جیب باندې نه کېږي. لکه زما یو بچی دی هغه غواړي چې ما سیاست ته وباسه نو سیاست ته به زه وباسم نو هغه له به ګاډي پکاري هغه له به خرچه پکاري. خدمت که یو سړی و چې خدمت جذبه ده راکړي نو خدمت هم بغیر تش جیب نه کېږي. هغې دپاره مطلب دی ته هغې دپاره مزدوري کې څه به کوې نو ته به وروسته د قوم خدمت کې بغیر دغې نه کېږي. جی اوس سیاست ته خو صرف مالدار کس نشي وته ایماندار کس پکار دی کنه چې سیاست وچلی. سیاست یوازې پیسه نه ده په چې پیسه دې تا سره انتري سیاست وکړي تا کې خپل یو جذبه هم پکار ده چې تا کې د قوم د خدمت یو جذبه وي نو چې ستا جذبې نیکې وي که نه نو الله تعالی به تا ته مخکې لار کولاوي. ښه جي پیغام به څه ورکوئ دې باره کې پیغام خلکو له څه ورکوو؟ پیغام خو به زه صرف په نن وخت کې دا ورکړم
چې نن دا کوم زما ټولو رونو بایګانو دوستانو علاقې والا ته زه خپلې او خاص کر ټولې پښتونخوا ته دا میسج ورکول غواړم چې د چا بچي واړه دي زلمي دي نو لاول ورته زه دا میسج ورکوم چې په خپلو بچو لږ چیک اپ ساتئ د کوره دې بهر لاړه باقاعده ته تپوس کوي چې ته چېرته تللی وې د چا ځای ته تللی وې داسې فضول ځای ته دې پرېږدي نه نن وخت کې حالات ډېر زیات خراب دي بغیر دغه نه کېږي او خاص کر ټولو پښتونخوا ته بل دا یو زما یو پیغام دی چې یوازې ډرګز نه دي ډرګز هم چې کوم دی لکه د دې مخنیوی به هم کوو خو هغې سره سره چې کوم دی نن وخت کې زمونږ دا د حکومت نه هم دا مطالبه کومه چې په بازارونو کې د څونه موبایل مارکیټونه دي چې د دغې چې کوم دی نو یو اپریشن دی وکړی شي چې په دغې کمپیوټرو کې د دوی سره څه پراته دي هغه وایرس زمونږ د بچو ته راځي او زمونږ څومره چې ایس د نشې زمونږ را روان نسل خرابوي دغه شان د ایسو مقابله هم دغه شی هم دی دواړه به خرابوي هغه د هغې مخنیوي دی وشي هغه کمپیوټر چې کوم دی نو اپریشن دی وکړی شي او د هغوی کمپیوټر دې صفا کړی شي چې ماشومان نور نه خرابېږي دا زما پیغام دی اخم ډېر زیات مننه ډېر زیات مهرباني شکریا جی مننه دا و جی ناظم صاحب چې موږ سره ډېر ښکلې خبرې وکړې السلام علیکم زه صابر حجازي او تاسو ګورئ ملکن ټي وي کچره تاسو زمونږ یوټیوب چینل ملکن ټي وي نه سبسکرایب کړئ نو اوس سبسکرایب کړئ او په بیل آیکن کلیک کړئ چې دا شان زمونږ معیاري او خوندور پروګرامونه تر تاسو په وخت دررسي ډېره مننه वक्त आगे बढ़ रहा है तुम भी आगे बढ़ो ऊंचा चूलो आसमान तुम हो पाकिस्तान चूलो आसमान ज़मन मेला नहीं होता कन धड़कन प्यार है तेरा कदम कदम पर गीत रे पाकिस्तानी